د افغان اتلانو داسې کارنامې چې ګڼ سیاسیون یې خجالت کړل. ګرانو لیدونکو السلام علیکم. افغان اتلانو راشد خان ارمان، عبدالسمیع فیضي، احمد ولی هوتک، آفتاب عالم، حشمت الله شهیدي، نجیب الله زدران، باز محمد مبارز او ګڼو نور افغان لوبغاړو د بېوزلو لاسنیوي ته راودانګل. څرنګه چې د کورونا وایرس له کبله ګڼ ښارونه کرنتین او کاروبار تقریبا په ټپه ولاړ دی. د افغانستان هغه بېوزله ولس چې د ورځې به یې کار کاوه او په سختۍ به یې یوه وخت ډوډۍ پیدا کوله، بدبختانه د ښار په کرنتین کېدو سره دا هر څه پرې ودرېدل. او د خفګان ځای دا دی چې زموږ د ډېری افغانانو اقتصادي وضعیت تر دې حده خراب دی چې حتی د یو څو ورځو لپاره هم خوراکي توکي او هېڅ پس انداز نه لري چې د کرنتین په ورځو کې خپل وخت پرې تېر کړي. نو له دې سره ضرور ده چې هغه خلک چې اقتصادي وضعیت یې ښه دی د دغه خلکو لاسنیوی وکړي. تازه په دې وروستیو ورځو کې راشد خان ارمان له حکومت سره د مرستې ژمنه کړې. که څه هم راشد خان د خپلې مرستې مقدار نه دی معلوم کړی، خو ویل کېږي چې تر $1,000,000 مرسته کوي. دغه راز د آزادو لوبو اتل لوبغاړي عبدالسمیع فیضي له حکومت سره $1,00,000 مرسته کړې. نورو افغان لوبغاړو حشمت الله شهیدي، آفتاب عالم، نجیب الله زدران او د آزادو لوبو لوبغاړو احمد ولی هوتک او باز محمد مبارز بیا له ګڼو کورنیو سره د خوراکي توکو مرسته وکړه. د دغه افغان اتلانو دغه کار د هغه خلکو او هغه سیاسونو او ډلو ټپلو پر مخ کلکه څپېړه ده چې له بیت المال یې کلونه غلاوې کړې. له خرکارۍ نه پکې میلیونران شول، په خارج کې بلډینګونه واخیستل او لا هم چڼې وهي او واک ته د رسېدو لپاره شپه او ورځ لیدنې کوي او هلې ځلې روانې کړې. بیا جالبه دا وي چې دوی وایي د ولس نمایندګي کوو، اما ټول افغانان یې ویني چې دا خلک د ولس په کیسه کې نه دي او هېڅ د خیر رسولو درک یې نشته. لوبغاړو په خپل زحمت پیسې ګټلې وې او دا د همکارۍ ته راووتل. تاسې ظالمانو خو په دغو پیسو چې تاسې یې لرئ هېڅ لاس مو نه ده خوږېدلی. راځئ له ولسه مو چې څومره غلا کړې بیرته یو 15 سلنه خو ورکړئ. خو افسوس موږ له داسې چا د مرستې او د انسانیت تمه لرو چې د وجدان په نوم څه نه لري. په آخر کې آفرین دې زموږ په اتلانو وي، مننه ترې کوو او له تاسې دوستانو غواړو چې د خپل وس په اندازه له خپلو غریبو هېوادوالو سره په دغه سخت وخت کې مرسته وکړئ، حتی که هغه یوه وچه ډوډۍ هم وي. په هر حال تاسو د اتلانو د دغه کار په هکله څه نظر لرئ؟ خپل نظرونه م راته په کومنټ کې ولیکئ. که زموږ ویډیو مو خوښه شوې وي ضروري لایک کړئ. تر بلې ویډیو مې په لویه بخښونکي خدای سپارم. د الله په امان.